شم همت صد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت صد د خپلو مشرانو. زه نعمت زاده په کراچۍ کې په یو داسې سیمه کې موجود یم چې دا د پښتنو سیمه ده او ډېره زیاته خواره زاره سیمه ده. دا د قصبه موړ په نوم باندې یادېږي او په دې کې په لوی شمېره کې پښتانه آباد دي. دلته یو بزرګ سره ناست یم، یو بابا سره ناست یم او د دې بابا سره به دغه خبرې کوو چې آیا د بابا په خپل ژوند کې کومې ستغې تېرې کړي دي، کوم ستغ وختونه یې تېر کړي دي، څومره خواري خستي کړې ده او اوس د کوم ستغو نه تېرېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. بابا دا راته ووایه چې ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم دی بخت الله خان. په کلي کې د کوم ځای ده؟ کلي کې چغردي یادېږي، چغردو پونیر چغردي او کلي نوم مې دی مولا پټی. دا راته ووایه په څومره عمر کې وې چې په لومړي ځل دې مزدورۍ ته غاړه کېښوده؟ زه 1965 کې کراچۍ ته راغلی وم، د ایوب خان وخت. زه چې کراچۍ ته څنګه رالم نو زه په یو هوټل کې په کار شوم په اتانې دیاړي دیاړي وه. بل هلک ته 12 ثانیې ورکولې، ما د اتانې راکړې. ستا عمر څومره و هغه وخت اندازه؟ نو اندازه دا پته نه لګي، 15 شونډه دې شنه شوه؟ ډېره شونډه مې لا نه وه شنه، لکه 12-13 کالو په داسې به وم، داسې کول کې وم، د 10 نه به کم عمر کې. 98 روپۍ اتانې به درله دیاړي درکړله؟ اتانې به په هوټل کې مې کار کول، اتانې دیاړي به یې راکوله. پاتې کېدې چا سره؟ پاتې کېدم په شیرشاه کې ماماګان مې کارخانه وه، په هغې کې پاتې کېدم. لکه انډیوالي به خو کوله؟ انډیوالي به کوله. نو په دغه اتانو به تا په انډیوالۍ کې څو پیسې خرچه کولې، په ځان به دې څو خرچه کولې؟ نه هغه خو لکه خرچه خو د هوټل وه زما، د هغو سره پاتې کېدم. لکه هغه ستا لکه ډوډۍ او ټوله په هوټل باندې؟ هغه په هوټل باندې کار ډېر بستغه نه و. په دغه عمر کې څه تکلیفونه به وده په دغه عمر کې خو دغه تکلیفونه چې ما هغه هوټل والا ته وینا وکړه، ما دې هلک ته زه کار ډېر کوم، دې کم کوي. ته سوچ وکړه ته له 12 ثانیې ورکوې، ما له اتانې راکوې. هغه ما ته وایي تا له اردو کم دی درکړي، هوټل والا راته وایي تا له خو اردو نه درکړي، دا له اردو ورځي دې وجې تا له اتانې څلور انې کمې دي. ما ویل ډېره ښه ده. بیا څه وخت ما د هغه ځای نه کار پرېښود، لاړم بنګلې ته، تورزاټیل پارک چې دی بنګلې ته، دغه دی ته لاړم په 200 روپۍ باندې موقف. دا د میاشتې وه که د ورځې؟ دغه د میاشتې وه، په 200 روپۍ باندې. کار به د منې څه کوې؟ کار به یې رامنې دغه کول چې بس څوکیداري وه، د سودا به د بازار نه دې راوړه، یاره غوله به د چای تیاروله، پراټې مراټې نشته مشته دغه. کلي سره، مور سره، رور سره یا پلار سره په رابطه به څنګه کېده؟ داسې به کېده چې په هغه وخت کې خطونه وو، خطونه به لېږل، لکه هغو به را لېږل، ما به لېږل لکه خطونه. ساده وه خو ساده سیسټم ولکه. نو دا خط په میاشت کې لیکو، په 2 میاشتو کې لیکو؟ لکه دا به داسې وه چې څوک به زمونږ کلیواله کلي ته تلو نو دا خط به ورکړو، یا به لرې ځای خلک تلل هغو له به خط ورکړو چې یاره مور پلار دا ورکوي، څه پیسې به بچاو شي، به مور پلار له ولېږل. نو په دې اتانو کې به دې څه خرچه کوله؟ بیا چې کله 200 روپۍ دیاړي شوه، تنخوا شوه، نو بیا په دې کې به څه کوله؟ په دې کې مې دغه کوله چې هغه هم خرچه په هغه هوټل دغه کې وه، څه نوم یې دی، په بنګله کې، کور کې وه. دا به دې سوچه بچت و؟ دا بچت و. لکه نو دې بچت سره څه کوه؟ په دې بچت سره مې دغه کول چې هغه مې بچاولې مور پلار ته لېږل، چېرې دې خفه نه شي، چې مور پلار خفه نه شي. بل رور دین کاکا و که ته مشر؟ نه نه، زه د ټولو مشر زه وم، نورو کار. بیا په دې کې یو وخت تېرېدو، بیا به د درونو ودونه مودونه یا د خور وي په کور کې، دا ښادي دې له به کلي ته تلې، څه به دې؟ لکه ټول زمانه کشران وو. لکه بیا د هغه وخت نه ما کال هلته کار وکړ، هغه وخت نه مې پرېښود، بیا رالم کمپنۍ ته په 15 روپۍ په تنخوا باندې، دغه دیاړی باندې په 15 روپۍ دیاړی باندې. بیا کېده د 90 پورې ما په هغې کې کار وکړو، کمپنۍ کې. مالک مړ شو، هغه واده ماده نه وکړی، چې څنګه مړ شو مال خلکو اعظم کو، زه دغسې په میدان پاتې. اوس کار کوم، زه په ټرکونو کې مزدوري کوم. دې سړي ته یو پته په ټرک کې مزدوري کوم. نه نو اوس هم مزدوري کوې؟ واړه دي اوس هم مزدوري کوم. زامن لاله خدای را کړلي، شپږ یو پاګل دی، 15 له مې ودونه کړلي، زه یې پرېښیم دغسې په میدان کې. دغه یو الله دی، یو ځای مې مطلب دی، دغه مزدوري کوم، راوړم کرۍ په کور کې کار کوم. نو یوازې یې که څوک درسره شته په کور؟ لکه کور والا مې دی، لور مې یوه ده، یو لیونی زوی دی راسره، نور راسره څوک نشته. دې سړي ته پته. او دا خرچه اوس هم ته کوې؟ دا خرچه زه کوم. په هغه وخت کې چې کله به داسې خدای مکه په کلي کې به یا غم شو یا به ښادي شوه،
دا تګ راتګ ډېر ګران و پیسې به هم نه وې بل ګاډي هم داسې نو څنګه چې نن سبا دي ګاډي نو داسې وخت پتا تېر شوی چې په کلي کې څه مرګ شوی دی او ته خبر شوی نه بیا وروسته خبر شوی بیا ډېر افسوس و. او داسې وخت راغلی څوک و؟ لکه داسې وخت راغلی چې انیا مې مړه شوه زه وروسته خبر شوم لکه هغه واقعه راغله بیا پلار مې ناجوړه شو هغه مړ شو مطلب دا دی او واقعه رامنې راغله نو پلار چې دی کله په حق رسېدو تو ته رسېدلی نه وي زه نه وم رسېدلی ولې ځان اوس ګناهګار کم نه و رسېدلی کور نه جواب راغی چې ته مه راغله ته مه راغله خفه خو به ډېر وي پلار خو پلار لکه دومره خفه وم چې د حد نه زیات نن دومره خفه یم په هغه دغه چې زه تللی وم ما لیدلی چې ما لیدلی وې که نه نو ډېر خفه یم لکه یار تللی وې ما لیدلی وې لکه داسې یو بله واقعه چې ستاسو په دې ژوند کې تېره شوې یا تاسو پرې تر اوسه پورې په هغې خفه یې لکه ما خو په خپله د چا سره نه څه ظلم کړلی نه څه زیاتی کړلی که چا را سره سلام وکړو زه ورسره لس پیرې وکړم که چا پروا ونه ساتله زه د چا پروا نه ساتم سیده مطلب دا دی خپل کار ته مې کار نه مې داسې څه واقع دي په ژوند کې تېره شوې چې د غم نه ډکه وه یا پرې ته اوسه پورې خفه یې لور مې مړه ده ها لور مې مړه ده یوه مې خور مړه ده په ځوانه ځوانۍ کې مطلب دا دی په هغو پسې خفه یم چې هغه مې یاد شي که نه لور مې جمله ده دې قبرستان کې خفه نو زه سهار ماښام د هغې خبر لرو درته حیران شم همت قصد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت قصد خپلو مشرانو زار د پښتو